چې الله رب العالمین په دې زلزلو سره یو قسم د دنیا ټول ټیکنالوژي له یو چیلنج ورکی څوک شته چې زما د قدرت مقابله وکړي څوک شته چې هغه وایي چې په دې ځمکه زما اډر روان دی په دې ځمکه د الله اډر روان دی چې کله الله وغواړي چې وی خوځي اوسه پوری په دنیا کې ګور الله چا دا دعوه نه ده کړې ټیکنالوژي خلکو ډیره مخکې لاړه دومره مخکې لاړه چې روبوټ هم تیار کو هغه نقلی انسان نه دی به هم تیار کړ خو اوسه پوری داسې آله تیار نه کړه چې دریاب کې طغیانی راشي یا سیلاب راشي دا درله ودرئ دا آله لا چا نه ده تیاره کړې او یا زلزله راشي او د ځمکه کې د لواګي ورواچي او راټینګي کی دا آله لا نه ده تیاره شوی ساينسدانانو میډیکل ځان له مازغه خراب کړو مصنوعي اکسیجن خو تیار کړو مصنوعي اکسیجن چې هغه بیمار اکسیجن ختم شو مصنوعي اکسیجن ورته ولګي خو د اوسه پورې د مرګ ګولۍ تیار نه کړل او په دې باندې هغوی دومره خرچې وکړي دومره خرچې شپه ورځ ناست چې داسې یو څیز تیار کړو چې یاره دا مرګ په انسان نه راځي الله فرمایي مرګ به په هر چا راځي کل نفس ذائقة الموت د دنیا نه ټولو نه هاي ډاکټران چې ورته توي بهترین ماهرین ورته وي او د دنیا د یو لوی ملک بادشاہ وي او دا لوی لوی ډاکټران به راته وي هغه نه بسا خيږي او دی به یو بل ته ګوري سټ بګري سن شو کول دا دین شي کوله الله رب العالمین فرمایي د ازما په قدرتونو کې څه ګوتی نشي واله دغه وخت کې چې کله زما فیصله راځي ستاسو ټیکنالوژي ستاسو قوتونه ستاسو طاقتونه ستاسو نشي ستاسو دا غټي غټي خبري ستاسو دا ټول وسایل فعل ختم شي بیا دا بیا کار نشي کوله چې کله الله رب العالمین یو فیصله وکړي